تازه خبر د طالبانو مالي وزیر له کوره 8 لکه ډالر غلا شوي. دا چې چیرته او څنګه، نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په هلمند ولایت کې سرچینې د طالبانو د مالي وزیر له کور څخه د 800,000 امریکایي ډالرو د غلا خبر ورکوي. د هلمند ولایت باوري سرچینې وایي چې د طالبانو د مالي وزیر حاجي ګل اغا چې د هدایت الله بدري په نوم مشهور دی، له کور څخه 800,000 امریکایي ډالر غلا شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو د مالي وزیر د دې موضوع په تړاو د خپل وراره په ګډون 28 کسان نیولي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه اندازه پیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د مالي وزیر له کور څخه ورکې شوي دي. یو بل سرچینه هم تاییدوي چې هدایت الله بدري د حاجي بشیر نورزي یو له ملګرو څخه دی چې د نشه یي توکو یو لوی قاچاق وړونکی څخه دی، چې څو ورځې وړاندې د امریکا له لوري طالبانو ته وسپارل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه اندازه پیسې د کوم هدف لپاره د طالبانو د مالي وزیر په کور کې ساتل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د دې ډلې په اړوند ادارو کې د پراخ فساد راپورونه ورکړ شوي دي. خلک وایي که طالبان داسې لوی غلاو ته ادامه ورکړي، نو جمهوریت غوندې به نسکور شي.